السلام علیکم ستړي مشي یارانو دوستانو مرګلو کته پورته خو دی خو ټول مبارک شه مرګلی را سره دي او کاموال شریخ سپیشل شریخ هغه هم په ارزان قیمت کې جناب عزت خان صاحب تابعدار صاحب جناب نور محمد صاحب تابعدار صاحب او دا ار تاسو ته پته شته جناب لال خان استاد هم پکې راوله چې دې خبره گواه دي او بلکې خرچه نور محمد کې ښه مینوالو نو مې بله خبره خوندوره خبره د هندو د قرآن راوځي دا درته ووایم سپیشل خرچې والا مګر دا هم خرچې کړې غلم مې پټه کړې ده څه وایې هغه والا شي دا څه وایې لکه دا سړی لږ راوله ټیټ کو یار ته پکې څه دا هم ما د دوی باندې مې خرچې کړې دي خو دوی نه منې نو دا وګوره نن هم په خرچې کې راوستلی یم کوم خرچه ما منو دې ولې نه منو دا زما خرچې ګورې نه دا نه منو مکمل پلاستیک مې ورته قدم راغستی دی هلکه دې نه اوبه څاڅي دا دې پورې ټک وکړو څنګه دې اوبه څاڅي نه کولی یا دې غرق نه کړه نو اخره کې د پلاستیک سوري وخته مرګلو پوره یو چاره کې ته خوړلې دي وای تا نه کرانه لوله ظالم در باندې کړو دا کار چا د لال خان استاد او لال خان سوري وته شیشه سوري وته دول سوري وته دا ساده سوري او بده ساسي ولا حول ولا قوه عزت خان ته پکې څه وکنه دا زمونږ ورور عزت خان دی راځي دې سره لنډه غونډه مرکه وکړو السلام علیکم ورحمت الله مکو چکونه مو عزت خان اول دې ځان معرفي کړه زه عزت الله کاموال او په حال په دلته په کابل کې اوسېږم خډیر دې قلم باندې د خلوب ولې ولګول پاول ته دا خو ما دلته شریخ کار شلو یا زردالو ما ویل بل زردالو دی راکو دا هغه یو وخت خولې دی هغه ډېر خستواس کړي په غاړه ویل لیک دې خزه دې هغه بارک لږ زیاده خزه دې خو هغه د اتیر حکومت کې خزه و اوس چې دې خراب شو هغه لږ زیاده ډېر نشو کار بند پاتې دی او تا موږ سره څو ځلې وعدې کړې دوکې کړې پیسې دې راکړې بېرته دې رانه اخیستې د مصرف په نوم باندې ما چې تاله کله سلګون درکړو دا واورې مینوالو ټولو ته ما ته سلګون ورکړم سلګون درته درکوم بېرته ته ما ته څه ویل په جواب کې وایي ته دا واخله ما سره ماته شته همداسې وه ما داسې ونه ویل د دې دا نمبر چک کومه چلیږي نه چلیږي بېرته دې ولې راکړو ته داسې فراډ غوندې کې دوکهباز غوندې راتاو شو وروره ته پکې څه ویل جناب استاد نه ګنګلب خو دې کې شک نشته دی ولا حول ولا قوه دی او دا ګنګلب ته د چا شو دا شغال ګنګلب خو دې کې شک نشته نه دا وای ته مال خو یو خلک ست دنیا نه ورا یغم کار مونږ کراته ولا حول ولا قوه څه خلک راځي دنیا ورانه بس ورور نور د سلا کمره تا وکړه موږ دا ایریا پکې راوله موږ روانو جلال آباد ته د خیر سره او هغه سپیشل شریخ په خرو په کامه کې د پاکیزه والانه قدم راوخله ماموریت چاري هماین ما مانه به خرو هغه په کامه کې بابا روان دي سیکل بار کړی دی جنابي په پرتی دي ول په چګنی خرچي والا بيخي غلې دی ورو خلک خرچي کی خبره کې ته بيخي ساده نه بعد وړې ده سل په مصرف هم خرچې کوم خبرې کوم نو ولې ساده کې نه په سل په مصرف کې ته دونه ورخطای نو کاش کې په سلو باندې زغلا شو نو ولې تاسو خو بیا لري غوړو خرچو ته لاس اچو مصرف کې د خلکو ته ځان وخیوه مک دغه د اوس ګوره دا سم کار یو ګورو مخه د خلاص ولا او صفا غږیږي صفا غږیږي ما لاس روپۍ په ټولو باندې شپږ یا خورما او ټټ شریخ به خورما په زندګي کې به مون نه خورلای لاس روپۍ د لاس روپۍ او ډالر یادو ما غانې نه یادو نو ډالر راخلو کنه خراب بیم دی سیده برک میں نکت او ډالر میں نکت قلار کی نه دا چاوي ماشونه په ډالر واخیستې دي او به خود سره بيخي خبرې نه کی قدم راوړل ډالر یا غسي منګه د شنو سروت ناسي زبير خدای به نه تاسو کې کمره ورتا وکا مسره به کې دا منګه بازار دی د کامې خپل بازار نشه کامه خو چلیږي بګي هغه دا ماته دا ډول سوري ولې راکړل دا لم دې لکه چې دوه کلم یو شی دا وای دا بوت کې چې ښکاری دا زما د جانان کور دی هاي د کچا غټو نه جوړ دی ځای په ځای بلوږي تور دی دا کمره ته راته کړه شیر په کې ارشاد کړ مهرباني وای دا بوت کې چې ښکاری دا زما د جانان کور دی او ځای په ځای بلوږي تور دی څه یو شعر وو هغه پارسی کې هغه متل وو پښتو کې یو متل دی وای چشم سیادار قربان شامن خان کو یادار سرک باندې ولاړ کجاستی او به دری کې یو متل دی وای چې زی بازو د برازي ابازي خو دې شاته پاتې شو ابازي مخ کې دي ها او به
پښتنش کې یو متل دی وایي یخشم جان جرمن بخیر برسن خندق سنگ اولی بچکنا دوباره یخشم جان جرمن بخیر برسن خندق سنگ او عربی کې کوم یو مدل دی عربی کې چی پا با چون چی چپا چا پا چون چی 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 پا پا چی چون چی پا لکه شی چې نه مو ښه دا ګوره په خوا دغه دی په خوانه زمونږ مسلکي همکار دی یار دوست دی او بس اوس مطلب دی بل کار ته پاتې شوی نی پیچو چا نا چیچو ما چی نور محمد خور چا او دا د مینوالو شیرې خیراولو وکړه ټیټ څنګه خرچاله چې دا دې ته جاله او جاله مړه ورګه کته موږ د شیرخ په نوم راوصلو مرګلو دلته اوسرا وصلو د لسو په غیر اته اغسته دا ګوري دا لس والا نال خان استاد په کې څه رقیق خبره دا خلابي وګړه شری ویل او لاس شلو ځکه من غریبي په وخت نه دوه ګیدان پټه چولې زبیره لګ مخ راخ کارا کورو زغون کې پټ مخره دی خو ګوره دا کار د خنه دی کنه ګوره دا شیرخ ته کې چي دی بس مینوالو دغه تاسو ګورئ زبردست شی دی ته په کې څه ورور ډیر زبردست شی دی خود نو چې مفته دی کنه پیسې به تا ورکړې پنجابي شی دی ها ها به خو نو خور به خطا کوي زمينوالو به دغه مخامخ رلین را جوړ کړی دی هغه چرګ شو سره راتاویږي او دلته راړو موږ به تاسو خوند واخلو نو تاسو هم خوند واخلئ خیشتیا ولرئ والسلام بای بای یعنی ټاټا